ملي سوداګر او پانګوالو ته د ځمکو د ویش لړۍ پیلېږي. د فراه ولایت ځایي چارواکو ویلي چې په شیخ ابو نصیر فراهي بندر کې ملي سوداګر او پانګوالو ته د صنعتي پارکونو او فابریکو په موخه د ځمکو د ویش لړۍ پیلېږي. د فراه والي د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس او د یاد ولایت یو شمېر نورو چارواکو په دې اړه غونډه کړې ده. په دې غونډه کې پر دې خبرې شوې چې مولوي شاه محمود سروري ښاروال، مولوي محمد ولی ادریس، صنعت او سوداګرۍ په شیخ ابو نصیر فراهي بندر کې ملي سوداګرو او پانګوالو ته د صنعتي پارکونو، فابریکو، نمرو، زیرمو، ولسي وګړو ته د ښه چوپړ او هڅونې په موخه د ځمکو د ویش لړۍ پیل کړې. له ملتیا مو مننه.